د جونییر جناح ټرسټ په نوم یوه غیر دولتي مؤسسه د پاکستان په سرحد اسلام اباد او راولپېنډي کې د هغه کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابروي چې د بېوزلۍ له وجې په رسمي ښوونځیو کې سبق نشي ویلی. دا ټرسټ په اسلام اباد او راولپېنډي کې د زده کړو 23 مرکزونه لري او د دې کار لپاره له جوماتونو هم استفاده کوي. د دغه غیر رسمي ابتدایي زده کړو کوونکو عمرونه له 9 کالو نه تر 14 کالو پورې دي. زه 4 کلاس کې زما اردو انګلیش میت خوښ دی. زه چې غټه شم زه به فوجي بناوي کړم. زه به خپل پلار مدد کوم. د ابتدایي زده کړو موده 2.5 کاله ده او په دې کې د ټرسټ خپلو کارکوونکو نه علاوه د نورو ښوونځیو زده کوونکي هم په رضاکارانه توګه د دوی مرسته کوي. زه بیکن هاوس کې په 10م جماعت کې زده کړې کوم. زموږ د سکول له اړخه د ماشومانو ته د زده کړو ورکولو موقع په لاس راغلی وه. زما ماشومان او د خلکو مرسته کول ډیر خوښ وي. دا ماشومان ډیر تیز دي او صلاحیت هم لري. د جونییر جناح ټرسټ بنسټ په کال 2014 کې د یو یتیمخانې په ډول ایښودل شوی و او د کال 2021 راهیسې د تعلیم او تربیې په برخه کې هم کار کوي. د دې مؤسسې مشران وایي چې په پاکستان کې 2.5 کروڑه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او په اسلام آباد کې دغه شمېر د 80,000 نه تر 1 لک پورې دی. د همکار عمران یونس سره راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.